د ولسمشر محمد اشرف غني د نننۍ وینا څو مهم ټکي. لومړی، موږ په یوه دوه لارې کې یو، که له تاریخ څخه سم درس واخیستل شي نو ښه لوري ته روانېدای شو، که نه نو بیا تېرو 40 کلنو جګړو ته ګرځو او د نړۍ د مرستو مستعمره کېږو به. ټول اقشار متضرر شوي، بالخصوص خویندې باید توجه ورته وشي. دوهم، نړیوال مرستې باید د سم مدیریت شي. د نړۍ توجه د شرقي اروپا په لور ده، موږ باید خپله لاس په کار شو. دریم، په هیواد کې امنیت رامنځته شوی خو سوله نه ده راغلې. څلورم، که یو بل ومنو، د حزب او انحصار سیاست څخه ځان خلاص کړو او له موجوده ظرفیتونو کار واخلو نو میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. پنځم، پانګوال باید پوه شي چې هیواد امن دی، دوی پکې خوندي دي او باید پانګونه وکړي. شپږم، قدرت باید د محدودو اشخاصو پر ځای ملت ته ورکړل شي، که نه داسې حالت موږ بیا یوې خطرناک جګړې ته ټېل وهي. اووم، د سیمه ییز او نړیوال مشروعیت لپاره ملي مشروعیت مهم دی چې باید د یوې داخلي اجماع له لوري ترسره شي او ملت خپل راتلونکی نظام وټاکي. اتم، له نړۍ او سیمې سره باید سم تعامل ولرو او په راتلونکو سیمه ییزو لوبو کې بشپړ بېطرفي پاتې شو. نهم، د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه باید د سترې پروژې عملي کړو. لسم، موږ په دوو لارو کې قرار لرو، خو باید هغه لار انتخاب شي چې د الله تعالی د رضا او ولس د خوښې وړ وګرځي. 11، د یوه خوځنده او پرمختللي افغانستان لپاره باید په ګډه فکر او خوځښت وکړو. 12، زه د یوه پرمختللي افغانستان د احیا لپاره کار او فکر کوم، په ګډه به دا اهداف تعقیبوو. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.